زرګی او د تمام طاقت او حکمت سرچینه دی. زه تبسم افغاني د سپین غر ادبي جرګې مشر سکرټر د دې غونډې د کوربه په توګه تاسو ټولو درنو میلمنو ته د سپین غر ادبي جرګې د تمامو ملګرو لخوا ستړي مه شئ وایم، ستړي مه شئ. او په خصوصي توګه د کورمې د انتظامیې ډیپټي کمشنر محترم وسیل خان خټک صاحب ته د سپین غر ادبي جرګې د ټولو ملګرو لخوا ډېر په مینه ستړي مه شئ وایم او ډېره زیاته مننه یې کوم چې موږ دې غونډې کې ګډون وکړلو او موږ دې غونډې ته یې ښکلا راوبخله. ډېره زیاته مننه یې کوو. او دې سره د اف آر ډي والا مشر دی محترم افتخار صاحب، علي شیر صاحب او حامد صاحب، دوی ته په خصوصي توګه ستړی مه شئ وایم او ډېره مننه یې کوم چې موږ دې غونډې ته راغلل او دې غونډې ته یې ښکلا راوبخله. زموږ د دې غونډې صدارت د سپین غر ادبي جرګې ستر مشر محترم نوشي بنګر صاحب ته سپارو او مشر میلمه په توګه موږ سره ډېر محترم د پښتو ژبې د شعر و ادب قدردان محترم وسیل خان خټک صاحب موجود دی. پروګرام ته به مخ په وړاندې دوام ورکوو. خو ټولو نه اول زه د دې غونډې صدر محترم نوشي بنګر صاحب او د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب او نائب صدر محترم نصیر علي توري صاحب ته خواست کوم چې دوی د ډېر محترم مشر محترم وسیل خان خټک صاحب ته خار ور واچوي. چې د یار نوم یې څوک واخلي ورپسې شي، چې د یار نوم یې څوک واخلي ورپسې شي، په اجمل کې دغه پل د لیوانو. صدر صاحب ستاسو اجازت سره د کوربه په توګه لومبنی زه خپل یو غزل درته اورم. غزل دی بیا وطن ته دې نیولی، بیا وطن ته دې نیولی، بیا مزاج د وخت نساز دی، بیا وطن ته دې نیولی، بیا مزاج د وخت نساز دی، بیا دیوان سره پسخیږي، بیا د بل یو شر آغاز دی. بیا وطن ته دې نیولی، بیا مزاج د وخت نساز دی، بیا دیوان سره پسخیږي، بیا د بل یو شر آغاز دی. ورته ووایې څوک ورشي لږ د ژوند سیف الملوک ته، ورته ووایې څوک ورشي لږ د ژوند سیف الملوک ته، چې شهید شوی اوس دلته راشه ستا د بدری ناز دی. ورته ووایې څوک ورشي لږ د ژوند سیف الملوک ته، چې شهید شوی اوس دلته راشه ستا د بدری ناز دی. ما اوس مه غواړه اسمانه، ما اوس مه غواړه اسمانه، ما وزرې دي بایللي، ما اوس مه غواړه اسمانه، ما وزرې دي بایللي، په بستر باندې د زخم ما و د خیال د پرواز دی. مننه چې اذان تل په دې ښار کې ستا د حسن د اظهار کړم، چې اذان تل په دې ښار کې ستا د حسن د اظهار کړم، خود نیولې راته قهر، خود نیولې راته قهر، دا نظام ټول د غماز دی. چې اذان تل په دې ښار کې ستا د حسن د اظهار کړم، خود نیولې راته قهر، دا نظام ډېر د غماز دی. کمې قدر تا ونه کړو وخت خیر د پروا نشته، کمې قدر تا ونه کړو وخت خیر د پروا نشته، تبسم ورباندې ویاړم ماله ښه د پن اعزاز دی. ډېره مننه. د خپل غزل اورول نو علي زمان مجروح صاحب راغواړم چې هغوی ستاسو په خدمت کې خپل کلام واوروي. مجروح صاحب ولې په غام د ما رضا غوندې شوې، ولې په غام د ما رضا غوندې شوې، تا ویل چې ستا یم بې وفا غوندې شوې، تا ویل چې ستا یم بې وفا غوندې شوې، تا خو لفظونه د وفا کړي وو، تا خو لفظونه د وفا کړي وو، لار دې بدله کړه جدا غوندې شوې، لار دې بدله کړه جدا غوندې شوې. ما ته دې نه وکتل ښه دې وکړه، ما ته دې نه وکتل ښه دې وکړل، قسم دې مات کړو ورخطا غوندې شوې، قسم دې مات کړو ورخطا غوندې شوې. د سترګو اوښکې به مې وچې نه شي، د سترګو اوښکې به مې وچې نه شي، زه بېنوا شوم ته حیا غوندې شوې، زه بېنوا شوم ته
خیا غوندې شپې مننه. اخر شی دی څه مجروح د پرېښلو د وفا په تمه، مجروح د پرېښلو د وفا په تمه، بس یو ناڅاپه خو پناه غوندې شپې ولې په غم د ما رضا غوندې شپې تا ویل چې ستا یم بې وفا غوندې شپې. تاسو ټول ملګرو یو جهان مننه. السلام علیکم. د سپین غر ادبي جرګې ځوان شاعر زیشان کمال صاحب د غواړم څه وایي خپل خوندور کلام واورئ. زیشان کمال بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو ناستو مرګلو ته ستړي مشي هرکلی وایم. ډېره مننه کوم چې خپل قیمتي وخت کې وبسلو دلته راغلم، خو خبرې ډېرې نه کوم. اول د غزل څو شعره او بیا یو غزل شعر دی چې نوشي صاحب دا څه ګزران دی مړه، دا څه ګزران دی مړه، لوی امتحان دی مړه، دلته یو تور سړی دی خو په ما ګران دی مړه. مننه. دا څه ګزران دی مړه، لوی امتحان دی مړه، دلته یو تور سړی دی خو په ما ګران دی مړه. خوشحالي سر په بیه، خوشحالي سر په بیه، غم ښه ارزان دی مړه. خوشحالي سر په بیه، غم ښه ارزان دی مړه، په لاس مې چرته راځي هغه اسمان دی مړه. په لاس مې چرته راځي هغه اسمان دی مړه، دا چې کنځلې وکړه دا مې جانان دی مړه. دا چې کنځلې وکړه دا مې جانان دی مړه، ښار کې خیرات ټوله و هغه اوس خان دی مړه. ښار کې خیرات ټوله و هغه اوس خان دی مړه، په ما یې څه له وژنې دا خو انسان دی مړه. په ما یې څه له وژنې دا خو انسان دی مړه، چې حالات سخت شولاړې دا ستا ایمان دی مړه. چې حالات سخت شولاړې دا ستا ایمان دی مړه، په یو 15 ګټي دا مسلمان دی مړه. مننه. په عزتا په شاعرۍ کې هسې خپل عمر برباد کړو، په عزتا په شاعرۍ کې هسې خپل عمر برباد کړو. ځینې خلک له تر اوسه د غزل مخالفین دي. د استاد مرشد فیض الرحمن فیضي صاحب د شعر سره زه د سپین غر ادبي جرګې یو بل تکړه شاعر ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي. ګل نبي ګل غزل نه مخکې دوه شعرونه دي. د جنګونو نه یو ستړي د سنگار خبره وکړه، د جنګونو نه یو ستړي د سنگار خبره وکړه، مینه راوړه امن راوړه د بخار خبره وکړه. او راشه بس که مسالې په تندر وله ملا جانه، راشه بس که مسالې په تندر وله ملا جانه، نن په خبر درته ناست یو نن د یار خبره وکړه. نو شعر غزل دی عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو، عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو، هر څه باغي مونږ د مینې په نامه تېروو. او چې تمه نه کوم بچا راته بس هېڅ نه ښکاري، چې تمه نه کوم بچا راته بس هېڅ نه ښکاري، په چاو د لاسو زندګي څه په مزه تېروو. او طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي، طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي، اغیار خو نشته یو پښتون د جنازه تېروو. او ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل، ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل، اوس چې په دې لاره راځم نو ډېوه مړه تېروو. او شیخه بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی، شیخه بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی، دا پاتې څو ورځې ژوندون په میکده تېروو. شیخه بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی، دا پاتې څو ورځې ژوندون په میکده تېروو. او خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي، خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي، مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو. خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي، مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو. او ما ګل نبي نه چې تللي هر څه تللي دي، ما ګل نبي نه چې تللي هر څه تللي دي، د بېوسۍ عمر په څومره اندېښنه تېروو. د سپین غر ادبي جرګې د باڼ
بلبل نور زمان خبري صاحب غواړم چې په خپل خواږه ترنم کې خپل خوږ کلام ووایم. اچولی خدای مازا پړ چنار کې راشه وکړه یوه شپه پړ چنار کې هواګانې د سپرلي ګرځي را ګرځي دا زمونږ په دې ښایسته پړ چنار کې نفرتونو ترېنه بل خوا کډې وکړي اشنا ګرځه اوس ډاډه پړ چنار کې هر څه ډېر خو ستا د مینې وچکلي دی خفګن یما خپه پړ چنار کې تب روان شوي ګودر ته لیونی لیونی تب روان شوي ګودر ته لیونی لیونی زب درتلم دل یاري سر ته لیونی لیونی زب درتلم دل یاري سر ته لیونی لیونی تب روان شوي ګودر ته لیونی لیونی زب درتلم دل یاري سر ته لیونی لیونی روان شوي منګی به دې په سر واخیستو زما زړګی به سم چپو د سمندر واخیستو بیا به راووتې بهر ته لیونی لیونی بیا به راووتې بهر ته لیونی لیونی زه به درتلم د یارې سر ته لیونی لیونی زه هرمیشه د دیدن تږی د چرما غوندې یم زه هرمیشه د دیدن تږی د چرما غوندې یم د خپل اشنا نه په تمام عمر جدا غوندې یم د خپل اشنا نه په تمام عمر جدا غوندې یم کل غړوم سترګې سپین غر ته لیونی لیونی کل غړوم سترګې سپین غر ته لیونی لیونی ته به راووتې ګودر ته لیونی لیونی لکه ملنګ در پسې ګرځم سرګردانه یما دستا دیدن پسې کړېږم حیرانه یما دستا دیدن پسې کړېږم حیرانه یما یو ورځ ودرېږم به دې درته لیونی لیونی یو ورځ ودرېږم به دې درته لیونی لیونی که به روانه شوې ګودر ته لیونی لیونی زه به درتلم د یارې سر ته لیونی لیونی چې دې میان کړم په زړګي باندې بیمار دې کړما چې دې میان کړم په زړګي باندې بیمار دې کړما خفګانې ځکه شوم چې ډېر په زړه قرار دې کړما خفګانې ځکه شوم چې ډېره نه قرار دې کړما لاس مې ورکړی د خپل سر ته لیونی لیونی لاس مې ورکړی د خپل سر ته لیونی لیونی ته به روانه شوې ګودر ته لیونی لیونی درتلم د یارې سر ته لیونی لیونی نور زمان خبري صاحب ور
زه په خپل خوږه ترنم کې ډېر خوږ کلام واورولو مننه کوو افغاني صاحب نه ما ته د علي حیدر جوشي صاحب یو شعر یادېږي شاعر مثال د باز دی کام څنګونه د شاعر دی شاعر مثال د باز دی کام څنګونه د شاعر دی بې پر و بار نشي شاعران د پښتنو شعر نه مقصد دا دی چې تاسو ټول درانه د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوال یو نو شاعر ته خامخا داد ورکوئ ډېره مننه به وي د شعر پند د ژوند حصه دی افلاطونه د شعر پند د ژوند حصه دی افلاطونه چې شاعر شي د حالاتو ترجمان شي د افلاطون ځواب ویونکی شاعر محترم دلپګار توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام وړاندې کړي دلپګار راشي او د نظم خو مو څه سنجیده غزل ویله خو د مرګلو په خواښه یو د مذاق قرآن کې رنګ یو نظم یایم او هغه نه مخکې یو کتاب غوندې وایم او د یو ملا نه مې پوښتنه وکړه د یو ملا نه مې پوښتنه وکړه مذهب د خوږ که فلسفه خوږه دی د یو ملا نه مې پوښتنه وکړه مذهب د خوږ که فلسفه خوږه دی هغه په هغوی کې راته داسې ووایي نن سبا هر څه نه پیسه خوږه دی او د یو نظم وړاندې کوم څه عنوان یې دی انتظار زما خوږه زما حسینه نازنینه اشنا زما خوږه زما حسینه نازنینه اشنا دوستا ښکلا دوستا وفا دوستا پښتونه قربان دوستا ښکلا دوستا وفا دوستا پښتونه قربان دوستا پیراک هر لحظه رته د زخر ګوت دی دوستا پیراک هر لحظه رته د زخر ګوت دی خدای دې مدام د وصال نیټ ورک رته بیزی ما کړه دوستا پیراک هر لحظه رته د زخر ګوت دی خدای دې مدام د وصال نیټ ورک رته بیزی ما کړه د زړه سیم کارت می د زړه سیم کارت می د منسوب دستا یادونو پسې د زړه سیم کارت می د منسوب دستا یادونو پسې دستا د خیال سیګنل چې راشي را ژوندی غوندې شم او هم د ذهن میموري کې ټول خیالونه ستا دي د تصور هر یو فولډر ته مې ستا نوم هېر کړی او که ټول ماحول وایرس شي خو پروا یې نه کړم زه په رګ رګ کې ستا د مینې انټي وایرس لرم ټول ماحول وایرس شي خو پروا یې نه کړم زه په رګ رګ کې ستا د مینې انټي وایرس لرم ما د خپل ذوق د میوزیک فایل نه هر څه ډیلیټ کړل فقط سندرې مې د ستا د انتظار سیو پرېښلې لږ ایس ایم ایس د تورو سترګو د نظر راوکړه لږ ایس ایم ایس د تورو سترګو د نظر راوکړه احساس انباکس مې د سرور نوي نغمې غواړي او لږ وایبریشن د وجدان رته عطا که ښکلیا چې د وجود په ملک مې نوي زلزله راولي چې مې کړي عقل سایلنټ دیش مستی راولي چې هر امید مې په ارمان باندې دا زیری وکړي ارمان خان د خوشحالېږه ستا مژده پوره شوه هغه چې تا به پسې تل ژړل هغه روان دی ستا د خوبونو د فکرونو شهزاده روان دی د هر څه سیټینګ په دې وکړي خو تلوار مه کوه ستا د ضمیر د پاور ټول به له خوندونو ډک کړي بیا به دې چارج په یو نظر کړي جاویدان به دې کړي تا ته به داسې مینه درکړي چې حیران به دې کړي زه د همیش په دغه ارمان په تمه پایم ګله ای ناز پروره علیشانه بس دی راشه کنه د دلپګار د زړه سلطانه بس دی راشه کنه وسلام مننه کوو توري صاحب ډېر خوندور نظم و دلپګار توري صاحب څخه خپل ډېر خوندور په زړه پورې کلام یې واورولو مننه کوو توري صاحب نه چې د هسې سحرګرې سترګې ستا دي چې د هسې سحرګرې سترګې ستا دي په ناحقه د تقوا لاپې زما دي وایي ځان چې یادوي د جنت هورې وایي ځان چې یادوي د جنت هورې ما په دا سترګو لیدلې په دنیا دي د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته عاشقان د نامننګه بې پروا دي د ستر خوشحال دې شعر سره زه د سپین غر ادبي جرګې نایب صدر څه ډېر سنجیده شاعر دی نصیر علي توري صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام ستاسو په خدمت کې واوروي توري صاحب شعرونو ناول محترم ډي سي صاحب او د هغوی ملګرو
او سره تاسو راغلو ټولو د شعر او ادب مینوالو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه. د تور په ضد د سپین دا مفکوره بدلول غواړي، د تور په ضد د سپین دا مفکوره بدلول غواړي، د ټک او د اټک دا ډرامه بدلول غواړي. ترڅو به د اغیارو په لمسون سره اخته یو، ترڅو به د اغیارو په لمسون سره اخته یو، پښتون باید راویښ شي دا جګړه بدلول غواړي. دا تا کړي دا ما کړي زه خان یم ته ګل خان یې، دا تا کړي دا ما کړي زه خان یم ته ګل خان یې، تورونه پرېښودل غواړي لهجه بدلول غواړي. دا سر چې خپل ګریوان ته ښکته نه کړو نه پوهېږو، دا سر چې خپل ګریوان ته ښکته نه کړو نه پوهېږو، په لر او بر خواره توره سایه بدلول غواړي. مننه. تورمخونه دې تیر شي سپین شرمخ دې برابر کړي، تورمخونه دې تیر شي سپین شرمخ دې برابر کړي، که څوک هم د پښتون بدمرغه شپه بدلول غواړي، که څوک هم د پښتون بدمرغه شپه بدلول غواړي. د صدر صاحب په اجازت غزل د نشي صاحب. د جفا ګمان مینه و دستا دره، د جفا ګمان مینه و دستا دره، توف په ما چې پتا کې وتم دلبره. مننه. تور ویښته مې د مجاز لاره کې سپین شول، تور ویښته مې د مجاز لاره کې سپین شول، یو ارمان مې د دنیا نکړو تر سره، دستا خیال زما یو خوب په غفلت کې. فخری صاحب. دستا خیال زما یو خوب په غفلت کې، د ګمان وینا دا کله معتبره، چې یو بت نه وفا غواړي خیال دې څه دی، چې یو بت نه وفا غواړي خیال دې څه دی، د ایمان تمه دې مه لره کافره، د خپل نفس په جال کې ګیر یې وتی نشي، د خپل نفس په جال کې ګیر یې وتی نشي، هوس پرېږده د زړه ومنه خبره، مخ مې ستا په لور ړولی شرمسار یم، مخ مې ستا په لور ړولی شرمسار یم، د امید مزه مې پرې نه دی رهبره، اوس د ترکو د وفا خبرې نه کړي، اوس د ترکو د وفا خبرې نه کړي، ستا توری ډېر کړېدلی د زړه سره، ستا توری ډېر کړېدلی د زړه سره. یو ملګري نه مننه کوم، حیدري کراکري والا قیصر علي صاحب دی، باس پلازا زیړان روډ پړه چنار باندې د هغوی دکان دی، د هغوی نه مو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره یې د په دې مشاعرې کې د کرایه په دې سامان کې مرسته کړې دی، هغوی نه ډېره زیاته مننه کوو. بابو افضل د کابو صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام واوري. چې تیمو د کلیریکل انسټالیشن و گورنر هاوس کې بیا یې یوسف پډن صاحب و یوسف نومېدو، هغه ویله د کلرکانو کې یو ته شاعري مونې لږه رشنایي واچوه، نو زه څه خونې ته لاړم رشنایي ګنجایش پکې نه کېدو، د تیارې پلو ته روان شوم بیا لمبېدو نه، نو زه خپله ببو یم چې پډن ریټایر شوی یم. دوه بنده کتاب دی. بس زما غوندې څېره وي قربان شم، بس زما غوندې څېره وي قربان شم، ویا ته د ببو پیژندې که نه، نن به خو با تمام درته بیان کړي، ویا ته بې کبو پیژندې که نه. اوس غزل شروع کېږي. بیا یې وایم اوس غزل شروع کېږي. که اسرائیل د سا په خولې وباسي، که اسرائیل د سا په خولې وباسي، ببو صاحب یې په پیسې وباسي. که اسرائیل د سا په خولې وباسي، ببو صاحب یې په پیسې وباسي، غټانو خلکو ته په خپو پرېوځي، د غریبانو نه تسمې وباسي. وایي حلال دی زمونږ حق دی دغه، وایي حلال دی زمونږ حق دی دغه، غریب نه چایو پکوړې وباسي. رشوت خستل د ورته ښه ښکارېږي، بګي اعلان ته د توبې وباسي. چې کله ښکلی هلک ویښ شي ورته د خپل پښو ورته جوتې وباسي. د کلرکان خو ګزاره کوي هم د سپوډنډ ورنه جامې وباسي.
د اخیستلو نه یې لنډ امید شي ډېرې غوسې نه بیا چشمې وباسي دوی په رڼا ورېدي جیبونه وهي دوی په رڼا ورېدي جیبونه وهي غل خو سامان په تورې شپې وباسي حق خو به وایو خو پکېږئ به نه څه بېکبونه چو کیسې وباسي اختره مردونه شما چې دیدنونه وکړو ما ویله درب شما چې دیدنونه وکړو مختصر کباب حسین دیدار می نشو نتی دکمی جان ویلې دیدار می نشو نتی دکمی جان ویلې زما بوتو اختر وی یا ما هجران ویلې زما بوتو اختر وی لار شاچی تا مونږ نه پوتان ګرځېږه اختره لار شاچی تا مونږ نه پوتان ګرځېږه دا د زمونږ والو کې ویلي بغبان ویلې دا د زمونږ والو کې ویلي بغبان ویلې اختره مردونه ژوندونه چېرته روان ماهر منونه پاتې ژوندونه چېرته روان ماهر منونه پاتې بوستالی دوتا دیر تے ہرمان ویلے بیکر بوستالی دوتا دیر تے ہرمان ویلے اختر مرد ما قیم خدان ویلے جمع بنګر صاحب راغواړم خپل کلام ووایي فخري بنګر صاحب د غزل څو شعرونه دي د هجر د تراخو نه دي شکرې جوړوم د هجر د تراخو نه د شکرې جوړوم لګیا یم په غم کې د سندرې جوړوم د هجر د تراخو نه د شکرې جوړوم لګیا یم په غم کې د سندرې جوړوم مختصری دی چې دا ځل به اشنا سمې زورورې جوړوم دا ځل به اشنا سمې زورورې جوړوم ستا یاد ته به د خپل صبر نزغرې جوړوم دا ځل به اشنا سمې زورورې جوړوم ستا یاد ته به د خپل صبر نه زغرې جوړوم او ویل دا خو بس یو تا زروم ستا د کسته ویل دا خو بس یو ستا زروم ستا د کسته باڼه ورځې دواړه برابرې جوړوم ویل دا خو بس یو ستا زروم ستا د کسته باڼه ورځې دواړه برابرې جوړوم او د زده کړې او د پوهې خپل مورچل مې حالي پرو دی د زده کړې او د پوهې خپل مورچل مې خالي پرو دی او پښتون یم پردي جنګ ته لښکرې جوړوم مننه د زده کړې او د پوهې خپل مورچل مې خالي پرو دی او پښتون یم پردي جنګ ته لښکرې جوړوم او ما چرته خپل کردار په ګفتار غور ونه کړو ما چرته خپل کردار په ګفتار غور ونه کړو خوشبه ورځ په بل پسې خبرې جوړوم ما چرته خپل کردار په ګفتار غور ونه کړو خوشبه ورځ په بل پسې خبرې جوړوم او مقطع څخه هغې ویل فخري چې د ستا امن دومره خوښ دی هغې ویل فخري چې د ستا امن دومره خوښ دی
د زلب پرومال درته کاونټر جوړاوم مننه. هغې ویل فخري چې د ستا امن دومره خوښ دی د زلب پرومال درته کاونټر جوړاوم. د اورېدو نه ډېره مننه. قرآن مینی گلستان دی کل کل خورتا خپل زړګی خو مې ګریان دی کل کل خورتا गुलिस्तान दे कला कला खूरता बज गए खुमी गिरियान दे कला कला खूरता दाना दिया उमर ग्रांडे मिला गिर तारे आखिर फाती दा जहान दे कला कला खुलता बस गए हम गिरियान दे कला कला खुलता दता हुसन जारी दिया माजर गिनी वो लंबी दीवार मेरी मोतरा तनसी माँ किस्मत की आंधी खनी दी ऐसे फशे बया बांधे ताना तेरा उमर ग्रांडे माता दा हिजरान दे कला कला खूरता बज गए हम गिरियान दे कला कला खूरता ताफु कले दा का गर्जी को बहर द्वारा जद प्रेम से राखिब सारा पुगारा जम डेढ़ पखाब गांधे Kata minaki wapo
مینا کی وپاوه زب حملی ونای نوما خلق ماتا پخندوه بیا به حملی ونای نوما دام خاک زړګي بیان دے کلا کلا خورتا پزګه خو می ګریان دے کلا کلا خورتا ماشنا منی دستانه دستان در نلاندگی وای چوک سور کی ڈوب دی آغا کا لخلاصیگی آخر پاتی دا جہان دے تلا کا خورتا پزگا خم گریان دے کلا کلا خورتا ډېره زیاته مننه شوکت اشنا صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر خوږ ترانو مې وکړو ډېره زیاته حق تلپي به ترې اغیار کوي څو پورې حق تلپي به ترې اغیار کوي څو پورې فني پاک د پښتنو ډېر پریشان یم د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام واورئ طاهر توري صاحب ټولو ګډونوالو ته د مینې او خلوص ډاک سلام یم د ټولو ګډونوالو ډېره مننه کوم چې سپین غر ادبي جرګې دې محفل ته راغلوئ او دې محفل ته مو ښکلا وبخله د سپین غر ماښام پرې رنګین او حسین دی خو د ډي سي صاحب شکریا که هر څومره ادا کړو نو کامه دی ځکه چې د خپلو ګڼو مصرفیاتو باوجود د پښتو مینې کې موږ سره هر اول ملګری دی خو شکریا یې که ادا نه کړو بیا به هم نیمګړتیا وي خو زموږ دا آواز دی چې دعا به ورته کوو چې خدای دې ترقي ورکړي او په سټه دې روغ جوړ لري چې د پښتو ژبې احسان څه چې پورې ادا کړي رسم خپل کلام طرف ته څه زه حیران یم ځنې څرنګې ښکلاوي زه حیران یم ځنې څرنګې ښکلاوي حسن څه وي چې د حسن انتها وي د پتنګ په شان په بلو لمبو سر خورم د پتنګ په شان په بلو لمبو سر خورم چې ګلرخ راته د لرې په خندا وي هغه ورځ به په ما سیوره د هما وي هغه ورځ به په ما سیوره د هما وي متحد می چې پښتون په پښتونخوا وي خپلې ژبې قومیت ورته مشاوي خپلې ژبې قومیت ورته مشاوي په پردی ټنګې سپاره شور و غوغا وي د اغیار په ګوځو په خپله شل یو د اغیار په ګوځو په خپله شل یو همسفرو نه منزل به مې انکاوي د مذهب په نوم څه سره وشول د مذهب په نوم څه سره وشول با اختیار به تر څو شیخ او ملاوي بیا مننه د مذهب په نوم څه سره وشول با اختیار به تر څو شیخ او ملاوي دا سروې کشته بوزي له طوفانا دا سروې کشته بوزي له طوفانا درون پښتون می چې لارښود او راهنماوي خوبولو ضمیرونو خواندان یو خوبولو ضمیرونو خواندان یو د خندا په ځای به خامخوا ژړا وي او آخري مقطع دی څه د طاهر توري به دغه مدعا وي د طاهر توري به دغه مدعا وي چې نغمې د مینې امن وي ګډا وي طاهر صاحب ډېر په زړه پورې کلام واورولو مننه کوو طاهر توري صاحب نه
دغه خلک یې څومره شب پرست شول دغه خلک یې څومره شب پرست شول چې ډېوې اوس د شهید په مزار وژني د کابل روایات مصر نه بدل دي د کابل روایات مصر نه بدل دي خپل یوسف لکه منصور چې په دار وژني د نن ورځې د دې غونډې صدر او د سپین غر ادبي جرګې ستر مشر محترم نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه درکوم چې هغوی راشي خپله خوندوره وینا وکړي او خپل خوږ کلام واوروي او هغې نه وروسته بیا زموږ ډېر ګران محترم مېلمه خبرې کوي او مخکې به بیا مشاعره روانه وي کوم شاعران پاتې دي هغوی به خپل کلمونه اوروي نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ډېرو قدرمنو عزتمنو په دې تور مقام راغلیو د پښتو په غمجنو دا محفل وکړي چې موږ سره درنو ملګرو او درنو مشرانو ډېر درنو ښکلی کړی دی دې ټولو کلام زما په باڼو او خصوصا ډي سي صاحب چې کومه مینه ادب سره دی پښتو سره دی پښتونولۍ سره دی د هغه خطا په لفظونو نشي کېدای د دې خبرې شکریا په لفظونو کې نشي راتلی خو موږ بیا شکریا ادا کوو چې په دې تور مقام دې ښکلي محفل ته یې ښکلا او رنګ او خوند ورکړی د سره دا نور مشران او دغه زموږ مشر اکشن صاحب دا کمال خبره ده په دې عمر کې د ځوانانو سره ځوان او دې ټیمه پورې درنو ملګرو موږ سوچ وکړو پښتون نړۍ کې پېژندل شوی قوم دی خو د کلندر محمد صاحب دعا کوله موږ هغه دعا وکړو چې خدای مو قوم کې خدای مو قوم کې خدای مو قوم کې چې موږ خپل قوم وپېژنو خپل اتلان وپېژنو او نن که تاسو سترګې وغړوئ دا د څه عجیبه تصویرونه دي د لوی بابا تصویر خوشحال بابا بخار لګېدلی دی د هغه حمزه صاحب دی رحمان بابا دی د هغه غني خان دی دا خلکو په خپل ژوند فخر کړی دی پیجي صاحب یې څه اوس قافلې د بې خطره درومي اوس قافلې د بې خطره درومي موږ ورته لار کې مشلونه کېښو خو کې چې دغو باباګانو دغه مشلونه دي چې تاسو ناست دي خو ملګرو ښاغلي پریشان خټک وینا کوله په پېښور کې 2006 کې د یو کنفرانس و چې انسان ځناور نه څه ژبه بېله کړې دی 15,000 کاله شو نو بیا څه ژبه راتله روزمرې ته روزمرې نه محاورې ته تله بیا تشبیه ته تله کنایې ته تله بیا دغسې حتما حق ته راتله نو دې کې ډېرې لویې قربانۍ شوي دي د سلونو کلونو خدمت نه دی ستړي نه دی هڅه نه دی د زرونو کلونو دی نو موږ دنیا ته دا خیالی شو چې څنګه لکه موږ پښتو ژبه لرو دا د زرونو کلونو عمل دی نو بیا چې د خپله کومه شاعري لرو دا د زرونو کلونو عمل دی بیا د خپل اتلان څارې ورته بېل بېل سلام تاسو کې بار داسې ستر ستر خلک ناست وي پته نشته دی یو وخت به داسې راشي چې د تاسې تصویرونه به په دغو دیوالو لګېدلي وي تاسو کې به هغه خلک موجود دي دې خبرې اوږدېږي خو پښتو ژبه دغه غرونه دا رغونه د دغو لیونو ته دغو ننګیالو ته سترګې غړوي نو بیا د کورمه کله کله د تورې شپې راځي او دا به تېرېږي زما دغه یو شعر دی چې حوادث لکه د واورې پرې ورېږي حوادث لکه د واورې پرې ورېږي زما زړه ورته ولاړ لکه سپین غر کورمه خو د سوځېدو وطن نه دی کورمه خو لیلا لیلا وطن دی دې زلفو کې ګلونو کېدل پکار دی دا د مینې وږي دی دا د مینې تږي دی دا جنات جنات وطن نو که موږ تاسې ټوپه کېږدو په رښتیا هر کال یو یو یې مېوې بوټی لګوو دې مور کورمې مینې کې تاسو چیرې چې د دومره سوونه زرونه لکونه خلک موږ دلته پراته یو
دو پنځو کالو کې به د ټول باغ جنت نشي نو که بیا په رښتیا موږ تاسې ټول د مینې خبره کوو ټول میل یو د خپل جنان په نامې که د هر سړی راوځي هر سپرلي کې یو ګلاب بوټی د خپل جنان په نامې ولګوي نو ما په خیال د سپین غر په ښار به سور ګل ونه لګېږي خبره سندره دغه دی شکر ما هغه سندره دی چې زه په زلفو کې اقدامه نو ګل مې د اوربل دپاره راوړه چا خو چې ته هغه ویلي وه به یې غږول لږه دا وغږوه چې تا نغمې غږولي وه زه په زلفو کې اقدامه نو देवा कहता है दमयान लड़ गए में गोरा या रवि में दमयान लड़ गए में गोरा या रवि में लकचांग द गुलुन दा चे माता कीगी कला दल तगनी सम कला हाल तगनी सम वयम दल तर गुर्जी की वयम हाल तर गुर्जी और देयो गजल दे दा सर्ब में द गुल गुंदी पदार आवड़ी रावड़ी دا شرب مې د ګل غوندې په دا راوړي راوړي په دې مغرور تندي د خاک شوا راوړي راوړي او نازکې وي وعدې لکه چې زلفې د پیموخو نازکې وي وعدې لکه چې زلفې د پیموخو نری با چې پرې راشي په رخسار راوړي راوړي د ستا د دیدن لارې مې په اوښکو کې جوړېږي د ستا د دیدن لارې مې په اوښکو کې جوړېږي چې لږې ورځې شپې دې په اقرار راوړي راوړي تو که خپل وربل ته وګوري د یار غونی به ځیږ شي که خپل وربل ته وګوري د یار غونی به ځیږ شي زما په زخمي ذهن لکه ما راوړي راوړي او نوشي شربي سترګو نه مې زیات نشا کړي نوشي شربي سترګو نه مې زیات نشا کړي حیا په اننګو کې چې د یار راوړي راوړي مې ډېرو قدرمنو صدر که خدا خاک وی تو هم غزل وی که تو سے خاک خبره ده مشاعره به روانه وي خو د مشر ډېر کارونه دي نو هغه بار ویله موږ خپله برخه کېنولو چې له کېنه خو ویله چې نه اوس خو په ما پار ده چې بل پروګرام زه جوړ کړم نو ما ویل په دې خبرې سره خلاص شو خو دا یو د نوی غزل چې دی دا به درته وګورم ډالۍ به شي غنیمت دے دا چتاتے ضرور دے غنیمت دے دا چتاتے ضرور دے دستا ہر ستم اشنا مات منظور دے غنیمت دے دا چتاتے ضرور دے دستا ہر ستم اشنا مات منظور دے لیوانه بداد دار پڅو کوایم لیوانه بداد دار پڅو کوایم چې په خپل صدقې زما غرور دی لیوانه بداد دار پڅو کوایم چې په خپل صدقې زما غرور دی مکان څه چې لا مکان بلو نازان وي مکان څه چې لا مکان بلو نازان وي اوس په لکه ډیوا بالا د شعور دی اوس په لکه ډیوا بالا د شعور دی او د غوټۍ مسکا اغزو تک اختر وي د غوټۍ مسکا اغزو تک اختر وي په شبنم خلا زما غوندې اشور دی د غوټۍ مسکا اغزو تک اختر وي په شبنم خلا زما غوندې اشور دی او ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی زما دا تپوس ګناه څه چې قصور دی زما دا تپوس ګناه څه چې قصور دی او بخت دا ده چې انځور د سلامت دی بخت دا ده چې انځور د سلامت دی کني ذهن مې د ګل غوندې چور کني ذهن مې د ګل غوندې چور او دا اخري شعر دی بې ادبي د معافي ته به وایې چې کلیم د نوشي نه دی ته به وایې چې کلیم د نوشي نه دی دا کاپیر وربل د ښکلې کوهي تور دی السلام علیکم
وطن رانه په خپل وطن کې ورک دی خپل وطن رانه په خپل وطن کې ورک دی زما دا تپوس ګناه څه چې قصور دی استاد مرشد محترم نوشي بنګش صاحب څه ډېر خوندور کلام او ډېره ګټوره وینا یې وکړله مننه کوو محترم نوشي بنګش صاحب نه زه اوس په اخیره کې ډېر محترم مشر میلمه څه ډېره مننه یې کوم چې موږ دې پروګرام ته یې ښکلا راوبخله راغلو خپل قیمتي وخت یې وبسلو او ادب سره پښتو ژبې سره د دوی د دې خبرې دا ثبوت دی چې دې پروګرام ته راغلو نو زه ډېر په درناوي سره خپل مشر میلمه ته محترم وسیل خان خټک صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپلې خوږې خبرې موږ سره شریکې کړي وسیل خان خټک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما خو خدای شته د خبرو څه داسې اراده نه وه خو بیا هم کیدای شي یو د شوکت صاحب چې کوم دغه وکول غمانوشي صاحب ته بار بار وي چې زه به ځم خو بیا مې ورته ویلي دوشي چې زه بس پرېږده دا خبره نو مطلب دومره بهترین اواز او دومره بهترین انداز خدای پاک تاسو آباد لري ژوندي لري حمزه بابا یو شعر دی چې ما او یار که مخامخ کې څه حاصل دی تصوف شعر دی ما او یار که مخامخ کې څه حاصل دی آئینه به آئینې ته مقابل کا او د دې تاسو د دې بلنې سره ریلیټډ یو رحمان بابا شعر به زه ووایم چې ما پتا پسې د سپینې جامې رنګ کړې ما پتا پسې د سپینې جامې رنګ کړې ته هم بیا په ما ګمان د نامو نه کړې مطلب تاسو د دې شکریې په تور حال موږ پښتو ډېر په تفصیل سره که پی سی ایس دی که سی ایس ایس دی او آلریډي د انسان خپل ژبه یا شاعري دا په هغه په نیچر کې دی د چا په نیچر کې یا په فطرت کې دا ښکاره شي یا د چا په فطرت کې هغه بیا خاموشه پاتې شي خو انسان خامخا د خپل ژبې سره خپل کام سره چې کوم چاپېرچل دی هغې سره د هغه مینه او د هغه چې کوم جذبات دي دا د هغه په وینه کې شامل وي یو دوه خبرې زه ضروري ګڼل غواړم یو خو نوشي صاحب زما طرف نه الریډي اعلان وکړو چې نیکسټ پروګرام به انشاءالله زما طرف نه یې په دې باندې موږ الریډي ویلي نو دا بالکل د ټیک ویلي دي او دویم دا دی چې که تاسو وګورئ زه یو دوه خبرو ته خپل کله به موږ سوچ کولو 10-15-20 سال ووتو نو په دې کې چې د پښتو ادب یا دا سیزونو کې د ټایم مطالعه نه میلاو نو چې کوم د سوشل میډیا یا د دې کمپیوټر یا د دې آی ټي یا د دې چې څونه سوشل میډیا چینلز دي یا نور کمیونیکیشن سیستم دی نو ما به دا سوچ کولو چې لکه اوس خو دا خلک چې هر بند لویږي مطلب شاعري خو دا زیات تر د نیچر سره تعلق دی نو هغې کې هم یو ملګري چې کم داسې بایو ټیکنیکل غوندې شاعري وکړه نو مطلب دا دی چې سره هم ډېره حوصله میلاو شوه چې یاره په ماډرن دور کې هم انشاءالله شاعري به ژوندی او دا به هر وخت وي یو د دې واقعي که انکیس تاسو زه سوچ وکړم زما دومره خیال نه چې یو داسې منظم فورم چې د سپین غر ادبي جرګې په شکل کې نوشي صاحب یا د دې نور چې کوم د دې کارکنان دي یا د دې واکمن دي په دې انداز سره ما خیال دا دی چې دا تنظیم خو ما په خپله ما خیال دی په نورو ډسټرکټو کې خو پرېږده چې دلته زما د توقع نه ډېر زیات دی او هغې کې یو بل ښکلی رنګ یا یو ښکلی انداز دا دی چې زمونږ یوت چې کوم دی دا مطلب ما دپاره مطلب یو هیپي سرپرایز دی اور ما خپل خیال نه و چې کم از کم مونږ خو دا خیال کې و چې زه شوم یا نوشي صاحب شو یا دی شو چې کم مطلب په ایج کې لږ څه سټیج کې تللي دي
نو هغه مطلب د ادب سره لګاو د دې خلکو دی نو نوې کول چې دی د هغې چې کوم دی دا دغه نشته واقعي دی چې د نورو ضلعو کې چې ته وګورې یا به زمونږ علم کم وي یا به هلته زما په نظر دومره نه راغلی چې یوت چې کوم زمونږ شاته ټول ځوانان ناست دي دا تقریبا ما نوشي صاحب د تپوس وکړو دی وایي چې دا تقریبا ټول شعرا دي او د دې د ټیسټ نه هم پته لګي چې مطلب دا د شاعر ټیسټ دی یا د هغې چې کوم جذبات دي نو د دې ځای او د دې تنظیم او د دې چې کوم دغه ارګنایزیشن دی انشاءالله زموږ به سپورټ وي او نن زما خیال دا دی چې زه به یو د کامن ممبر په حیثیت سره انشاءالله په دې کې موږ شرکت کوو او ستاسو سره به یو د ممبر په شان یو او هغې نه علاوه بقیه چې زموږ نه انشاءالله په سرکاري لیول یا زموږ د کلچر ډپارټمنټ دی هغې نه مرسته چې کوم دی هغه به انشاءالله خامخا کوو بهترین ارګنایزیشن دی لږ غوندې په دې کې ایډیشن پکار دی انشاءالله هغه به موږ پکې کوو لکه اوس فار ایگزامپل د شنې چای او کپ پکار دی د هغې سره ترماس پکار دی او هغې سره د کرسۍ حساب کتاب پکار دی نو دا هم زما طرف نه ستاسو حق جوړېږي چې انشاءالله د هغې انتظام به وکړو بیا هغې نه پس موږ انشاءالله یو ډسکس کړی و نوشي صاحب سره چې داسې د پښتو ادب یا د هغې لینګویج چې یو سټارټ موږ والو چې هغې کې څه کتابونه واچوو یو وړه غوندې لایبرري به هغې مطلب هغې دا مطلب نه دی چې هغه به ډېره غټئ خو چې موږ سټارټ والو نو انشاءالله بیا چې زموږ څوک کوم راځي زه انشاءالله دلته یم یا زموږ نه پس څوک راځي د دې علاقې یا د دې دغه ډي سي یا بل مشر نو هغې ته به خامخا موږ خواست کوو چې څنګه مطلب یو د پریس کلب اهمیت دی یا د بل یو زموږ د جرګې یا د جرګه حال یا د کلچر د هغې ضرورتونه دي یا چې کوم زموږ د بار کونسل وغیرې نو داسې د ادبي مشاعره چې موږ ته په یو تیار شیپ کې میلاو ده چې هغه معمولي غوندې ایډیشن غواړي معمولي غوندې مرسته غواړي نو انشاءالله چې هر څوک راځي نو موږ به د دې ستاسو ریپرزنټیشن هم کوو او واقعي دی چې زما کوم دلته چې کوم ټایم و تاسو سره په دې 115 میاشتو کې زه به د انشاءالله ما ته داسې لګي چې په ټولو نه بهترین ټایم دا و ډېره مننه